قبر نه پاسېدل حشر چې ورته وایي، او بیا د هغې حشر میدان محشر ورته وایي، د حساب کتاب میدان، د هغې بیان درته کوم. قبر نه انسانان چې کله پاسي، د دې نه مخکې به یو شپېلی والي کېږي. یو خدا دی چې هر انسان مري، سړی مري او ښځه مري او ماشوم مري، دا د هر انسان مرګ دی. دویم د کائناتو مرګ دی. دا کائنات بم یو ورځ راشي، په هغې به ټول مړه شي. د کائناتو مرګ ته قیامت وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، وی تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اغېښتلی کېږي، تر هغې پورې قیامت به نه راځي. علما به ختم شي. علم چې ختم شو، حدیث کې راځي، بخاری شریف کې حدیث دی چې د قیامت د نښو نه یو نښه دا ده چې علم به ختم شي، او علم د علماو په ختمېدو ختمېږي، عالمان به ختم شي، علم به ختم شي، جهالت به راشي. د سړي دا علم ختم شو چې الله څه ته وایي، الله څوک دی، د الله څه صفتونه دي، دا علم ختم شو. بیا به دی د الله د ذات نه او د الله د وجود د انکار وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا تقوم الساعه الا على شرار خلق الله، وی قیامت به په هغې خلقو راځي چې په ټول مخلوق کې ګنده خلق وي، ګنده خلق به. او بل حدیث کې راځي، وی په هغې خلقو به قیامت راځي چې د هغې یو بل سره د ښځو نر او د ښځو ښځو او د سړو سړو داسې ژوند دي لکه د ځنګل د حیواناتو. حیا به ختم شي، پرده به ختم شي، دین به ختم شي، اسلام به ختم شي، علم د قرآن و سنت به ختم شي. رب العالمین به اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې شپېلی ووه. حضور پاک نه یو ځل چا تپوس وکړه: د الله رسوله خفه غوندې نه وی، څنګه به خوشحاله شم چې اسرافیل علیه السلام شپېلی په خوله کې منډلې ده او سر یې پې د پاسه ټیټ کړی دی او غوږ یې الله ته متوجه کړی چې کله به الله حکم کوي چې شپېلی ووه. نو وی چې د قیامت دا منظر مې په سترګو کې دی او ما ته د قیامت دا حالات را مخکې دي، وی څنګه خوشحاله شم په دې خو ځکه قیامت خو هسې نه راځي، فوراً به نظام بدل شي، کفر به راشي، الله د وجود نه به خلک انکار وکړي، نو قیامت به راځي. نو دا څیزونه چې را روان دي، څنګه خوشحاله شم؟ نو رب العالمین به حضرت اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې شپېلی ووه. هغه ته هم پته نه لګي چې زه به کله شپېلی ووم. به شپېلی ووایي. بعضې علما وایي په دې شپېلی کې به دا اثري کې دا هر څه بړنګ شي او ختم به شي، او څوک وایي نه، دا شپېلی صرف نښه ده، نشان دی، لکه څنګه چې یو دغه کې سکول کې ټلی ووالی شي، دا د دې نښه ده چې د پلانکي استاد پیریډ شروع شو، د پلانکي ختم شو. وی دارنګې دا شپېلی نښه ده، د دې تاثیر نشته، خو به هر کیف شپېلی به ووالی شي. قرآن شریف کې الله وایي: القارعة ما القارعه. قارعه څه شی دی پېژنئ؟ قارعه په لغت کې ټکولو ته وایي، لکه یو سړی یو اوسپنه راوالي او په هغې باندې یو لرګي یا بل شی په پلک باندې وایي او ډکرې ډکرې یې کړي، دغه ډکرې ډکرې کوونکي ته قارعه وایي. الله بیا وایي: القارعه مملقه. قارعه څه شی دی؟ بیا په خپله بیان کوي، وی قارعه قیامت دی، دا ټول نظام به ډکرې ډکرې کړي او ټوکړې ټوکړې به کړي. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، دا خلک به لکه د پتنګانو خورو ورو په شانتې شي. دا پتنګان چې زور راشي، څوک په یو طرف او څوک په بل طرف. وتکون الجبال کالعهن المنفوش، او غرونه به لکه دا وړی غوندې والوځي. چې کله دا زور راشي، دا غرونه داسې وړه دا وړی نی، دا پنبې ده، دا داسې تار تار پوټینې پوټینې په دې فضا کې خوره شي. دارنګې به دا غرونه والوځي، ختم به شي. اذا الشمس کو اذا السماء انفطرت، دا اسمان به ټوټې ټوټې شي. بل ځای کې راځي چې دا انور به داسې ول ول راتاو شي، لکه سړی چې دا پټکې رانغاړي داسې راړی.
هر څه به نظام تس نس دړې وړې به شي. علماو پکې اختلاف ته خو راجح قول دا دی چې 40 کاله به اسم نی، نه به اسماني، نه به ځمکی، نه به غري، اس به هم نی، نه به انساني، هر څه به ختم شي. تر دې حده پورې چې فرشتې به الله ختم کړي، تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېلې پوک وی اسرافیل علیه السلام اب هم ختم شي. یو د الله ذات به پاتې شي. پروردګار به آواز وکړي لمن الملک اليوم، ای د دنیا بادشاهانو، څوک وي د امریکې بادشاه ومه، څوک وي د روس او څوک وي د پاکستان او څوک د هندستان، څوک د فرانس. شته څوک بادشاه چې سر راوچت کی؟ هیڅوک به جواب ورنکي. الله به په خپل آواز وکړي لله الواحد القهار. نن بادشاهي شته خو د انسانانو پیریانو نه، نن د یو ذات بادشاهي ده چې هغه ډېر زورور دی. هغه مقابله کې څوک نشي ودرېدلی. د دنیا نظام او بادشاه ختم، هر څه دړې وړې تس نس. څوک نشته چې سر راوچت کوي د فرعون، څوک نشته چې سر راوچت کوي انا ربکم الاعلی، د ستاسو لوی خدایم. څوک نشته چې هغه د نمرودیت دعوه وکړي، او څوک نشته چې هغه د سپر طاقت دعوه وکړي. دا به څوک نه. لله الواحد القهار. الله وی بادشاهي شته، الملک لله د یو الله ده، هغه یو د القهار او ډېر زورور بادشاه. بعض علما لیکي دا 40 کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کی. څوک وی د اسرافیل علیه السلام د شپېلې ته به غون شي، او څوک وی الله ته پته ده چې کوم ځای غونډېږي. وی په دې 40 کاله کې به نه په کافر عذابي، نه به مسلمان ته خوشحالي وي. او څوک وی نه، وی به کافر ته د خپل شان لایقه متعلق عذاب. الله ته پته ده 40 کاله پس به الله بیا اسرافیل علیه السلام را جمدی کی، او شپېلې به ورکړي. شابه اوس پکې بیا پوکي ووه، چې بیا پوکي ووایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، ټول خلق برا روان شي. یو لوی میدان دی، په هغه میدان کې به دا خلق را جمع شي. دا میدان کم ځای دی؟ لوی الله ته پته ده. خو راجح دا دی، علما لیکي چې دا به د شام ځمکه وي. داسې ځمکه به چې په هغې کې به لوړ او جوره ني، غر به پکې ني، غونډی به پکې ني، یو ځای به خلک ودرېږي. بلکل دا ټول مخلوق، د چا کور، د چا ځمکه، د چا اونه، د چا سورې، هېڅ هم نشته. کلو یو میدان دشته، او سخته ګرمي به، سخته ګرمي. او چې دی د قبرونو نه پاسي، چې څنګه اوچت شي او دی پاسي د قبرونو نه، نو دی به تږي دا خلک، جامه به یې ني، بربند به. اول من یکسا ابراهیم علیه السلام، رسول الله مبارک فرمایي د ټولو نه مخکې جامه به الله ابراهیم علیه السلام له ورکړي. ولې؟ ځکه په لویه مجمع کې د هغه هتک شوی و، جامه ته یې ښکلې شوې وه، کله چې نمرود اورته غورځاو. د لویې مجمع په مخ کې د هغه بېعزتي راله او جامې ته یې ویستله، نو الله به د هغې بدل وله ورکړي. ودرېږه د قیامت په دې لوی میدان کې د ټولو پیغمبرانو نه مخکې تاله جامه درکم، الله به جامه ورکړي. بیا به نورو خلکو له رب العالمین جامې ورکړي. دی به تږي چې څنګه پاسي، نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی، د هر پیغمبر خپله چینه ده او خپله وله ده. زمونږ د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوض دی، هغې ته حوض کوثر وایي. دا اصل کې په جنت کې دی. د محشر دی میدان ته د هغې نه یو وله راغلې ده. نو خلک به د خپل خپل پیغمبر حوض ته ځي. نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به زما حوض ته راځي، او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګډه چیلی منې کوي. هر سړی خپلې ګاډۍ ته خپلې ګډې چیلی پرېږدي، پردی نه پرېږدي. دارنګې هر پیغمبر به خپل امت خپل حوض ته پرېږدي، پردي به نه پرېږدي. نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې وغواړي هغې له اوبه ورکړي. وی یو ډله به چې هغه ما له اوبو له را رواني، وی فرشتې به یې منې کړي چې مه ورځئ. وی زه به یم اصحابي اصحابي، دا خو زما هغه ملګري دي. زه چې کله وفات کېدم د دنیا نه تلم، دا خو زما ملګري دي. وی فرشتې به راته ووایي چې تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه کړي دي؟ ما وی دوی زما نه پس څه کړي دي؟ وی دوی واپس کفر ته تللي دي. دا یو څو کسانو ډېر نږدې مسلمانان شوي دي، یو څو ورځو مسلمانانو کچا، خو چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړو دا واپس کافران شو، مرتدین شو. بخاري شریف کې حدیث راځي. وی زه به ووایم چې ښه نو كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، چې تر څو زه په دوی کې موجود وم خو ما ته د دوی حالت معلوم و. فلما توفیتني كنت انت الرقیب عليهم، خدای چې زه د دې جهان نه بل ته بوتلم، بیا ما ته پته نه لګي ته دې خبردار یې.
نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خپل امت له الله دې پکې مونږ راولي او هغه حوض کوثر اوبه به سینګئ وی دا به د پیو نه سپینې د واورې نه به یخي اعلی مزیدارې او د شاتو نه خوږې او په هغې به خلک ډېري خو د سکو لوښي به هم ډېري وی کیزانه که نجوم السما وی د هغې په غاړه چې کوم د سکلو کوزې پرتې دي د اسمان د ستورو عمره دي لکه د اسمان ستوري بېشماره دي نو دا به هم بېشماره د شمېر نه به زیات دي مسلمانان به د خپل پیغمبر د حوض نه اوبوس کې لږه تنده به ختمه شي بیا به روان شي میدان ته به ټول یو طرف ته رواني څوک به په خپلو قدمونو رواني حدیث کې راځي په خپلو قدمونو او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني صحابه تپوس کې د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلک ځي وی ولې کم ذات چې تاله په لاس و خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کول مار ته وګوره خپې نشته او رواني توخیږي داسې به رواني او ګوره چې سړی په خپو ځي او د له مخې له څه رکاوټ راځي په لاسو یې ختموي لاس سره د ځان دفاع کوي وی چې کم خلک په مخ رواني د قیامت په میدان کې دی به په لاس د ځان نه شینا خوا کوي په دې مخ به داسې اخوا دې خوا کوي الله دې مستعد څوک به پړ مخې جهنم ته راښکلي شي پس فیمو کې به له زنځیر واچوي دی به چغې وی چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی باره نه فرشته به آواز وکړي وی تا کړي سري چې تا سره مونږ د نیکو حساب کتاب وکړو سپیمو کې به زنځیر واچولی شي او پړ مخې به جهنم ته وغورځوي الله دې مستعد څوک به داسې وي چې هغې به په چې سینګ سترګې وغړی نو یو ښکلی شکل به راشي مزیدار دی به ورته وي ته څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېده اب ورته وي زه ستا نیک عمل یم دنیا کې زه په تا ته په ما د پاسه سور وې زه راباندې سور وم دا نیک عمل به ورته وایي او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې اوس را زه درته ټیټېږم او په ما را سور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوځم وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو کس په سورلی سوري څوک به 2 کسه په یو سورلی سواري څوک به 3 کسان په سورلی سواري بعضې بدبخته به داسي چې سترګې سینګ وغړی په یو ښه شکل به نظر ولګي ته څوک یې چې د ما لومبې نظر پته ولګي د سپېره وی زه ستا بد عمل وم دنیا کې ته په ما سور وې او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې او نن به زه په تا سورېږم رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به یې راټیټ کي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د افغانو والا سره چې چوکۍ او یو یې پې کوي او شاته نه یې په دې کوناټي د هغه ستن په چوکه باندې وی داسې به یې وی او د حساب کتاب میدان ته به راشي بعضې خلک به داسې حضور پاک فرمایي چې هغې به نیغ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي دا به څوکي دا 10,000 کسان به بیا فرمایل رسول الله مبارک 10,000 کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته ځي یو صحابي پاسید وی دا الله رسوله ادعو الله لی ان یجعلنی منهم وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې 1,000 کې الله راولي رسول الله مبارک او فرمایل انت منهم ډېره ښه ته پکې حساب شه بل صحابي پاسید وی دا الله رسوله مال الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي وی سبقک بها عکاشا وی دا مخکنی صحابي عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخلو نو اپکې دې داخل شو بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړی خوش قسمت صحابي سړی پړه کې سوچ کوي چې 10,000 کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي خو بیا هم تعداد کم دی ځکه صحابه ډېر زیات دي تابعین ډېر زیات دي نو یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د 10,000 کې هر یو کس سره به 10,000 ملګري وي الحمدلله بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو لیکن صحابه دي تابعین دي تبع تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شهدا او ډېر نیکان خلق دي نو دا خو ټیک د تعداد زیات دی خو نیکان خلق هم ډېر دي
نو بیا حدیث پاک کی راضی وثلاث حسیات من حسیات ربی وی درې بد الله لپی وی درې لپ زمارونو قسم په خدای قسم در تخرم چې الله مسلمان عذاب لنه دی پیدا کړی ما يفعل الله بعذابكم الله وی استاسو په عذاب سکوم زما د نعمت له قدر او شکریا ادا کې ما خو تاسو عذاب لنه پیدا کړی الخلق عیال الله نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکه بچی چی پلار تا گرانی نو بچی بسوک جہنم تاو گردے خو منگ بد قسمت ایو منگ دا خدای دا نعمتونو نا شکر ایو منگ پا سلی رشتو گینٹو کی نیم گنٹم اللہ لنشور کولے دا منزونو دا ٹول ٹیم یوزے کا نیم گنٹا پہ لگی منگ پا سلویخت روپو کی یو روپے اللہ لنشور کولے منگ پا 200 میاشتو کی یو میاشت دا رمضان دا اللہ عبادت نشو کولے او دا رزق بندو بس منگ اللہ پا زیماغشت ردام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سر راغی زمون پا دی خبر یقین نشتا منگ وایو کردی بل مسلمان دا اغلام نقل سبخرو کدا حرام منخوال نمونگ بسنگ جون تیرو او کدا بل مسلمان دا ازمک دا کور دا میرا قابو نکنو دا ما جون بسی او دا ما حیا بسی او دا ما مال بسی دا طول پا خدای بدگمانے دی اللہ دن دینا ساتی پا اللہ یقین ساتا چی دا ما رازق اللہ دی زما عزت ورکون کی سوکتے اللہ دے مالا کور او مالا جن را کون کی سوکتے اللہ پردی مال نالا صبر کا خدای بیدر کئی پا خدای یقین ساتا کن نو چیتا پا اللہ یقین ساتے او پا اللہ بدگمانے نا کدا اغلا میں اونکلا نو زبا سخورم کدا ڈاکا میں اونگردو لزبا سخورم او کدا کار میں اونکلا زخو بیزت شم نو دا خود پا اللہ بدگمان شو اللہ وی دا زما کار دی توی نا دا دی اغلا کار دی دا ڈاکی کار دی نو تا پا خدای بدگمان شو سرکشی دی اللہ سر شو روکلا نو چی سرکش شو نو بیا خدای نپری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دی دا سرکشی نو ساتی یو سفر کے رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها وی اللہ پخپلو بندگانو دون رحم دی چی دون دا مور پا بچو نشتا یو خد تا دا حدیث رسیدلیو اگا خزر آل معشوم بچے و سراو او اور بلید وی دا اللہ رسولا وی دا سدا چی دا اللہ رحم پخپلو بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچو چی کم دی دا غینا زیاد تے وی او نوی زخو با مور امتا بچی خو با اور کیو نا غردوم نو اللہ دا خپل بندگان بیا والی اور کی غردوم عجیب سوال دے حضور پاک او فرمائل وی خدا پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نا غردی مگر اغا خلق با غردی کی دا اللہ پا مقابلہ کی سرکشی کئی دا اللہ خبر الاعتبار نور کئی اللہ وی رزق در کم توینا دا اغلا چی منی کڑی نمیلاوی گی اللہ وی عزت زمال اس کرے توینا کدا کار منی کڑی عزت نشتا اللہ وی ڈوڑے بزدر کم توینا کدا ڈاکا منی کڑی ڈوڑے نشتا دا خدا مقابلہ کی سرکشی شو کنش اللہ وی یو پینزا وقت دا اثر ما تکیرا توینا ایک دم دا شیطان منے اللہ وی دا سلویختو کی یورو پیمال راکا توینا نور کم اللہ وی ورکا مال زیادی گی توینا ورکا مال کمی گی دا خدا مقابلہ کی سرکشی شو کنش خدای دې مساعدي زمارونو نو بیا چې دغه ځای خلق پاسی او څوک جنت ته نه خپنه څوک دوزخ ته او څوک پتلا څوک به ولاړی دا میدان دا حساب کتاب کې دونه به ګرمي به توبه چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې پخپلو خلو کې څوک تر کندو پورې څوک تر مړې پورې او څوک تر خله پورې خو ګورې د آخرت خلو د دنیا خله کې فرق دی دا دنیا خواله خو چې د خلکو نو بیگی نو دا اوبست آوار ساتی دا خیرت خواله با دا ارچا نچیو بیگی لکه دا جامع باغ پور قائم ہے دا ارچا خواله با هر انسان پسی دا سے ولالی لکه جامع چی دا انسان نتاو دا بل خوابا نبیگی دا با گرمی بای نا خلق براغونش وی یلا دا سنگ چلو کو چه اللہ حساب کتاب شروع کی من خو غرق شو یا دوزخ و یا جنت خو چه دی غم نخلاص شو ذکر دیر سخت گرمی دا و تو دی و خوالی دی بعضی دا سے مشران التا خو با یو مری خو دا دنیا دا و خیاران با بعضی را یو دیش یرا و یو کار نکو وی مخبل نکل اولی ندو حضرت آدم علیہ السلام ذکر آدھا خدای پیغمبر دی او دا اغا دا سلسلہ دا من خدای شروع کردی دا اغا تا با درخواستو کو کاغا اللہ تا ہوئی او دا حساب کتاب شروع شد دا ټول به حضرت آدم علیہ السلام تراغون شي چې تا الله ته درخواست وکا چې الله حساب کتاب شروع کی چې دی آدم علیہ السلام ته او لست لذلک دا خود نه شم نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دون غصه چې چرته دومره غصه نه ده کړي
او که زه ورته ده ویم او ما ته وایي چې خوسې سفارشونه کې تا بوټي له ولې ګوتې په جنت کې وړئ، نو زه به څه جواب ورکوم؟ لستو نشم کولی. اذهبوا نوح علیہ السلام تلار شئ. نوح علیہ السلام زمانه پس لومبي رسول دی. رسولان په پیغمبرانو کې یو ډله ده، لویه ډله. دا خلک به نوح علیہ السلام پیدا کی، هغه ته به ووایي چې مونږ تاله راغلي یو، الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. نوح علیہ السلام به وایي چې زه خو دا کار نشم کولی، لستو لذلک، نشم کولی دا کار چې دا کولی شم. ولې نشئ کولی؟ یو خو ما د زوی دپاره سوال کړی، رب ان ابنی من اهلی، خدای زما زوی زما اهل دی، او تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه، زما زوی خدا دې غرق شو. الله به وایي انه لیس من اهلک، دا ستا الله ورته وایي ستا اهل نه دی، انه عمل غیر صالح، دا بدعمله دی. ما تا سره وعده کړې وه خو د مسلمانانو اهل و عیال، او دی خو کافر دی. دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، یا الله په دې مقدس مکه یو کافر پرې نه دی. انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا. الله کدا کافران نور جمدی پرې دی، دا ما چې دا کماو یا دعا یا مرګري مسلمانان کړي دي، خدای دار علی واپس گمراهان کوي. او کله دوی نه کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي. 9.5 کاله کې ته بچی ساده سړی زوی پیدا نه شو، ټول کافر دي، نورم زیاتېږي کافران. خدای ته تباه کا وی بچی الته دی ولده تباه سوالونه کول، اوس ولده حساب کتاب سوال کې لستو لذالک زدا کار نشم کولی. او الله جبار زورور دونه غصه دی کې دینه مخکې دومره غصه نه ده کړې نه بروسته دونه غصه وکړي. همون څوک وی تاسو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ، دی براشي ابراهیم علیه السلام ته چې ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. او زه چېرته ویلی شم؟ ما یو 3 خبرې کړې دي، 3 خبرې رښتیا وې، خو که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کولی؟ لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم، قوم ته موږ سره اختر له لاړ شه، وی زه بیمار یم. نو جسمانی مریض نو، خو روحاني خو بیمار و که نه، زړه پریشان و چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي. نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې، تا ولې انی سقیم ویلی چې زه مریض یم؟ اگر چې د هغه خبره په خپله ټیک وه. یا ښځې ته وی د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې اغېشتلې په لاره کې بتلې، ښځې ته یې وی داسې کار دی، وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې، نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري، داسې ده که نه؟ نو ګورې که دا بادشاه د بوځي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه، ما ورته وی دا مې خور ده، نو ته م ورته وایي چې دا مې رور دی. ځکه مسلمان رور خور یو، ځکه چې چا به وی چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجه، او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجه. نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه ور ورته خور وي، خور خو په اصطلاح کې دی ته وایي چې د مور پلار نه پیدا، اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خورو، خو د الله مقابله کې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نه کنه. نو ما دا 3 ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي. یو بله یو خبره وه، هغه دا چې هغه بوتانو ته کم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل، مات کړل، او مشر بوت ته هغه واچو تبر. نو وی من دا چا کړي؟ وی بل فعله کبیرهم، دې مشر کړي دي. نو مطلب یې دا نو چې دې مشر یقینا کړي دي، مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دې خبرې کول، دې خبرې ورسره وکړئ که نه؟ تپوس دې وکړئ دې خو خبر نشي کولی، والته کول نشي کولی، نو ولې ورته خدای وایي؟ نو که الله وایي چې ښه دې مشر دا کړي چې تا دا خبره کړې، اگر چې ابراهیم علیه السلام الزامن دا خبره کړې ده بهر کیف وی نشو. ښه موږ څوک وو؟ موسی علیه السلام ته لاړ شي. موسی علیه السلام ته به ووایي، هغه ورته وایي چې زه دا کار کم ځای کولی شم، ما خو سړی په سوک والې و ادب مې ورته ښه او مړ شو، که ما دوی تا سړی ولې وجه؟ موږ څوک وو؟ وی عیسی علیه السلام ته لاړ شي. عیسی علیه السلام له به دا خلک راشي، سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیه السلام به څه وایي؟ وی زه چېرته کولی شم؟ وی زما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی، ما ته سجدې کړي دي، نو که ما نه الله تپوس وکړي تا ورته ویلي دي، زه به څه کوم؟ ما خو نه دي ویلې، خو الله له به څه جواب ورکوم؟ ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه؟ زه به څه ویم؟ او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیہ السلام دا تپوس وکړي، انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین، تا دې خلکو ته وایي چې زما د مور عبادت وکړه. وی په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به یې د خولې په ځای وینه راوځي.
ما قلت لهم الا ما ته چې تاسو حکم کړی دی الله هغه مې ویلي دي بل خبره نه ده کړې تا ته پته انک انت څنګه علام الغیوب نشم خمق سوکو وی تاسو دا سیو کې محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هغه ته الله مخکې وروسته هر څه معاف کړی دي هغه لا ورشه دی ټول براشي نبی علیہ السلام مبارک ته حضور پاک ته بکینی چې سیب مونږ خدا آدم علیہ السلام نه پټولو پیغمبرانو وګرځیدو څوک غاړه نیک دي هر یو دا کار نشم کوله خما ته سوای الله ته سپارښو کړي د مخلوق سره حساب کتابو کې رسول الله مبارک بوته فرمای انا لذالک دا کار ز کولې نور پیغمبران نشي کولې ز کولې شم زه سپارښ کوم رسول الله مبارک فرمای چې زبدا الله د عرش لاندې یو مقام دی مقام محمود وته وای چې دا مونږ د بانګ نه پس کوم دعا کوو کنه دې کې دا یو ټکی چې وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته یا الله نبی علیہ السلام مقام محمود ته ورسه هغه مقام محمود ته بزور شم د عرش تلاندې نو دا الله صفاتونه به ویم او داسې صفاتونه به ویم چې هغه راته اوس وی نه دی یاد